ښه وطنوال څوک دی؟ لیکوال اسدالله غزنفر، آواز عبیدالله جنید. هغه چاته چې په اروپا کې سټیزن بولي په دری کې ورته نن سبا د شهروند کلمه استعمالیږي او په پښتو کې په دې ورستیو کې ښارونډي کلمه جوړه شوې ده. یعنې هغه څوک چې د ښار په ژوند کې ونډه او برخه لري، د افغانستان په اساسي قانون کې د سټیزن لپاره د تبعه کلمه راغلې ده چې ځنې ورباندې نیوکه کوي او وایي چې دا کلمه د دولت او خلکو هغسې رابطه را یادوي چې حکومت به د تورې په زور جوړېده او خلک به یې تابع کول. سیټي ښار ته وایي. د ښارونډي او شهروند په ترکیبونو کې هم د ښار کلمه شامله ده. حال دا چې منظور ورنه یوازې د یو ښار نه بلکې د یو وطن او هیواد اوسیدونکي دي او په همدې علت ما بهتره وګڼله چې وطنوال یې وبولم. د وطنوال او وطندار کلمې هسې هم په افغانستان کې عامې دي. په دغه مفهوم باندې په اول ځل په لرغوني یونان کې خبرې وشوې. یونانیانو کوچني دولتونه لرل چې په ښارونو کې به جوړ و او په همدې وجه د سټیزن کلمه د وطنوال لپاره له هماغه وخته راپاتې ده. یونانیانو به یو ښه سټیزن یا وطنوال هغه څوک باله چې د ښار په اجتماعي ژوند کې به یې فعاله برخه اخیسته. یونانیان او د دوی سیاسي مفکران په دې باور و چې ایډیال کس هغه څوک دی چې د ښار یا دولت په اجتماعي او سیاسي چارو کې برخه اخلي. د یوناني ښار یا دولت وطنوال به د ښار یا هیواد په سیاسي مسایلو باندې د بحث او پریکړو لپاره د ښار په یو مرکزي ځای کې سر راغونډېدل. دغه ښار یا دولتونو نه یوازې خپلو خلکو ته سیاسي حقونه ورکول بلکې د هغوی د اړتیاو د روزلو امکانات هم برابرول چې دغه ځانګړنې په بل هیڅ پخواني تمدن کې نشته. په یوناني ښار یا دولت کې د تبع سیاسي وړتیا د حکومت په چارو کې د برخې اخیستلو له لارې تقویه کېدله. هنري وړتیا یې په عمومي تیاتر کې پالل کېدله او په عمومي جمنازم کې فزیکي استعداد روزل کېده. له بلې خوا د یوناني ښار تبع مجبور و چې په اردو کې خدمت وکړي. یونانیانو هغه چاته په درنه سترګه نه کتل چې یوازې خپل شخصي کارونه به یې کول. دوی ته دغسې کس د خپلو ډیرو کمالونو ضایع کېدونکی ښکارېده. موږ په اوسني وخت کې هم ښه وطنوال هغه څوک بللی شو چې یوازې خپل غم ورسره نه وي بلکې د کلي او ولس په چارو کې شریک شي او یوازې د کلي او ولس په چارو پورې ځان محدود ونه ساتي بلکې د خپل ټول هیواد په مسایلو کې د قانون په چوکاټ کې برخه واخلي. قانون د افغانستان خلکو ته دا حق ورکړی دی چې د خپلې رایې له لارې ولسمشر وټاکي. اوس که څوک په انتخاباتو کې ګډون نه کوي، په حقیقت کې یوه هیوادنۍ دنده نه ترسره کوي. که دی شخصي کارونه لري، نور خلک هم شخصي کارونه لري، نو یو مناسب ولسمشر به څوک راته ټاکي. دغه راز که یو څوک په خپله سیمه کې یو غلا او ناروا ویني، نو که یو نور څه په وس کې نه وي، دا خو کولی شي چې موبایل راواخلي او راډیوګانو ته ټلیفون وکړي. د ښو چارو ستاینه او د بدو چارو غندنه د حالاتو له بهتري سره مرسته کوي او متل دی وایي چې سیند له څاڅکو جوړیږي. په هغه هیوادونو کې چې خلک یې په سیاسي او اجتماعي ژوند کې فعاله برخه اخلي، حکومتونه تر ډیره حده سم چلیږي، ترقي پکې زیاته ده او د ولس ژوند یې نسبتاً اسوده دی. خو برعکس په هر هغه ټولنه کې چې وګړي د هیواد او ټولنې د بهترۍ غم نه لري، معمولاً ظالمان او مفسد کسان واکمن وي او د خلکو ورځ پکې بده وي. یو ښه وطنوال اوسېدل یعنې د قانون په چوکاټ کې هیوادنیو چارو کې فعال اوسېدل. قانون د چوکاټ قید به ځکه یادوو چې که څوک د ټولنې په چارو کې غیر قانوني مداخله وکړي، د خیر په ځای به د شر سبب شي. د قانون رعایت د دې سبب کیږي چې موږ په اجتماعي مبارزو او کشمکشونو کې په یو بل تیری ونه کړو او تر هغه ځایه مخته لاړ شو چې د انصاف او عدالت غوښتنه ده. په یوه ډیره دوستانه ورزشي لوبه کې هم که مقررات نه وي، نه خوند پکې پاتېږي او نه یې آن لوبه بللی شو.